دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. نن تاسو سره په دې ویډیو کې ډېر ښایسته معلومات شریکوم. دا معلومات د هغه کسانو لپاره دي د چا چې واده شوي وي، یعنی هغه ښځې او هغه سړي چې د هغوی واده شوي وي، نو د هغوی په کور کې نن سبا زیات تر مشکلات پیدا کیږي. نو د ښځې سره هغه کوم کار کول دي چې هغه تاسو سره مینه وکړي او ستاسو هره خبره ومني، یعنی په شوق سره د هغې یو ضرورت پوره کړئ. دغه ضرورت سره کولی شي چې ستاسو هغه ټول خواهشات ومني او سر په سترګو باندې تاسو سره رضا شي. هغه کار کم دی او د ښځې په وجود کې داسې کومه د شوق هغه ماده ده چې هغه تاسو راپاسولی شي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو نن سبا زیات تر په کورونو کې مشکلات ځکه هم پیدا کیږي چې ښځه خپل خاوند ته او خاوند خپلې ښځې ته وخت نه ورکوي. د دې هر څه نقصان دا کیدلی شي چې ښځه او سړی بیا دواړه بهر خوله وخي، یعنی یو بل ته وخت نه ورکوي او دوی بهر تر بهره بیا خپل کارونه کوي او غلط کارونه کوي. په دې سره چې څومره وخت تیریږي نو د دوی منځ کې هغه مینه محبت کمیږي او د دوی په منځ کې نفرتونه زیاتیږي ځکه چې دواړه بهر خوله وخي. نو د دې لپاره پکار ده چې خاوند خپلې ښځې ته وخت ورکړي او کینې ګپ شپ ورسره ولګوي. کله چې هم د کار نه راشي پکار ده چې ګپ شپ ورسره ولګوي او هغې ته وخت ورکړي. کله چې هم یو خاوند خپلې ښځې ته وخت ورکوي نو ښځه هم دا فکر کوي چې زه د خپل خاوند لپاره ډېره زیاته مهمه یم، ډېره زیاته ضروري یم. نو په همدې وجه باندې بیا خاوند هم د خپلې ښځې هره خبره مني او د هغې هرې خبرې ته تیار وي. نو د ټولو نه ضروري په دې کې چې د هغه مینه ده، مینه محبت چې کله هم د خاوند او د ښځې ترمنځ وي نو دا یو داسې ماده ده چې په دې سره د دواړو ترمنځ مینه پیدا کیږي، محبت نور هم زیاتیږي او بیا خاوند د خپلې ښځې او ښځه د خپل خاوند هره خبره مني. نو په یاد ولرئ چې په خپل منځ کې نفرتونه ختم کړئ، مینه را پیدا کړئ، په مینې سره ژوند ښکلی کړئ، په مینې سره زندګي ښکلی کړئ او په مینه باندې د یو بل زړونه وګټئ.